راځي چې د وسوسو په وخت دی اعوذ بالله الولي هغه سوچ دی پرېږدي. او بل حدیث دی چې آمنت بالله ورسوله دی الولي. او بل حدیث کې دی چې 3 ځله دی آمنت بالله ووایي. او یو حدیث داسې هم دی چې اعوذ بالله ووایي نو ګس طرف ته دی 3 ځله توکړي. او یو بل حدیث کې هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم لستر راغلی دی. او یو ځای کې دا هم راغلی دی چې دینا هیڅو خلاصېدی نشي نو غم یې نه دی پکار. بعضې علما وایي چې د وسوسې د پاکولو دپاره د لا اله الا الله کثرت سره لولي. او بعضو ویلی دی چې مطلق ذکر دی ډیر مفید دی. او ابو سلیمان دورانی یو عجیبه تدبیر ښودلی دی چې هر کله وسوسه پیدا شي نو سړی دی پرې خوشحاله شي، ځکه چې په شیطان د مسلمان خوشحالي ډیره بده لګي او بیا به هغه وسوسه نه پیدا کوي. او که سړی په وسوسه خفه شي نو شیطان ورپسې نور هم ولګي. او بعضې علما وایي چې په وسوسې خفه کېدل نه دي پکار، بلکې ځان له تسلي ورکول پکار دی، ځکه چې غل هغه کور ته ځي چې په کوم کور کې مال یا څه متاع وي.